نه وم. څو ځله یې د خیر خیر غږ کړ، لاس یې زما سترګو ته مخته کړ. هیل واورې، جټکه مې وخوړه. ومې ویل هو وبخښې اغلې. ویې ویل بیخي بې پامه شوې، خیرت خو به وي. زیاته مې کړه، بېګا مې تر ډېره مطالعه کړې، بې خوبه وم، ممکن د هغې اثر وي. ویلې سمه ده، خو ارام او خوب ته وخت ورکوه او مطالعه هم په خپل وخت کوه. نرسانې د عملیات خونې را بهر شوې، د متخصصې تر څنګ راغلي. ویلې کار خلاص شو. متخصصې ما ته وکتل. بېګا ته نوکري یې؟ ما ویل هو اغلې. زیاته یې کړه، شاید نور عملیات ونه لري، لاړ شه آرام وکړه. ما ویل سمه ده، مننه. متخصصې نرسانو ته د تګ اشاره وکړه. ویلې د اوس لپاره ښه وخت. ما هم د ښه وخت وویل او دوی د عملیات خونې ووتې. زه عاجز بیا د فکرونو او خیالونو بادونو ته پاتې شوم. څو شېبې هلته پر چوکۍ کېناستم. د هغې وروسته اتاق ته لاړم. زما د اتاق کړکۍ د مردخانې دروازې ته مخامخ وه. کړکۍ پرده مې پورته کړه او بهر مې وکتل. د مردخانې تر مخې 2-3 تابوتونه ایښودل شوي وه چې وارثونو یې د وړلو لارې چارې سمولې. هغه ټپه را یاده شوه. ما ویل چې زه به درته ژاړم، تا د بازار سترګې سرې راوړې دي نه. ما فکر کوو چې د اتاق بهر به وګورم، ګوندې یو څه ذهني سکون ومومم. خو هلته بیا د ژړاګانو او خفګانونو دنیا روانه وه. بیرته مې کړکۍ بند کړه او پرده مې واچوله. پر خپل ځای وغځېدم. فکر مې وکړ چې ولې داسې یم، یعنې ځان مې وپوښت، آیا کورنۍ ستونزې لرم؟ نه. آیا اقتصادي ستونزې لرم؟ نه. آیا کوم څوک مو وفات شوی؟ نه. آیا دنده کې کومه نیمګړتیا او ستونزه رامنځته شوې؟ نه. د دې ټولو پوښتنو ځواب نه وه، مګر بیا هم ستونزه وه، ځکه بغیر د ستونزې ولې د داسې حالات سره مخ شوم. همدا کشمکش کې اخته وم چې ویده شوی وم. دروازه را وټکېده. سترګې مې وغړولې. ساعت مې وکتل، تقریبا د شپې 8 بجې وې. پورته شوم او د دروازې په طرف روان شوم. تر هغې بیا دروازه وټکېده. غږ مې وکړ، صبر درغلم. دروازه مې خلاصه کړه. د روغتون اشپز ولاړو. ویلې ډوډۍ دې تیاره ده. یو ځل مخکې هم راغلم، خو دروازه دې خلاصه نه کړه. ما وویل وبخه، ویده شوی وم. ویلې خدای دې وبخه، دلته ډوډۍ درته راوړم که د اشپزخانې سالون ته راځي. ما ویل که زحمت نه وي دلته یې راوړه. اشپز روان شو او زه د اتاق په برابرولو وخته شوم. شیان یوې او بلې خواته پراته وه. لاړم او اودس مې وکړ. تر هغې اشپز ډوډۍ راوړه. ډوډۍ ته کېناستم، خو زړه ته مې نه کېده. د ډوډۍ 5مه برخه به مې خوړلې وي، نوره مې پرېښوده. د عملیات خونې 2م نوکریوال راغی. زیاته یې کړه. ماښام مې ولټولې، خو نه ښکارېدې. ومې ویل یاره ویده شوی وم. لږ مخکې راپورته شوم. موږ به کله کله د مازدیګره روغتون تر مخې چپس خوړل، یا به د روغتون په نورو برخو راګرځېدو. 2م نوکریوال د چایو پیاله را ډکه کړه او ویې ویل خیبره، دغه نوې متخصصه خو بیخي په لوړه سطحه ده، د هرې نګاه په زړه پورې ده. ما ویل څنګه؟ ویلې بیخي عالي ده، زیاتې خوبۍ لري، زه به یې کومه درته بیان کړم. ما ویل بیا هم لکه څه ډول؟ ویې خندل او زیاته یې کړه، نو غل تر کوره مزغله وه، خو تکړه ښایسته و هر څه ده. ما ویل هو، خود به داسې وي، اخر متخصصه ده. 2م نوکریوال ته د روغتون صفاکار راغږ کړه چې یو ناروغ مرستې ته اړتیا لري. هغه ناروغ پسې ورغی او ما کور ته د زنګ وهلو کوشش وکړ. زما اتاق کې د شبکې پیدا کول اسان نه وه، خو پیدا شوه. د کور حوال مې واخیسته، نور بهر راووتم. عاجلې خونې ته ورسېدم. ناڅاپي مې پر عمر سترګې ولګېدې. ورغلم. سلام عمره، څنګه راغلی یې؟ ویلې وراره مې راوړی، یو څه سینه بغل وه، تا ته مې زنګونه وکړل خو موبایل دې بند وه. ما ویل زه عملیات خونه کې وم، هلته موبایل سم کار نه کوي، نو ځکه به بند وي. عمر مې د تره زوی وه، تر ډېره به د یو بل سره وه او ملګرتیا مو د خپلوۍ پخه وه. زما اکثره ستونزې او د مشورو شریک کول هم د عمر سره وه. عمر ویل زموږ ماشوم اوس ښه دی، نو کور ته ځو. ما ویل نور څوک دي در سره؟ ویلې 2 ورونه مې را سره دي. ما ویل که ستونزه نه وي ته نن ما سره روغتون کې پاتې شه، زړه مې خفه دی. یو څو کمزورې بهانې یې وکړي، خو اخر مې رضا کړ. د عمر رونه ورېرونه مو رخصت کړل. زه بیرته د عمر سره خپل اتاق ته راپورته شوم. عمر ته مې د ډوډۍ وویل. ویلې خوړلې مې ده. ما د چای پیاله ور ډکه کړه. عمر پوښتنه وکړه، تا هلته د زړه خفګان خبره وکړه؟ تا او خفګان سره لرې خبره ده. ومې خندل. ولې تا ته زه کاڼی ښکارم؟ ویلې نه، خو ستا تل د خپلې دندې او درسونو سره فکر وي، ځکه مې وویل. ما ویل عمره، دنده دې څنګه ده؟ سوړ اسپېلی یې وکړ.
نجلۍ غبرګې اوښکې د نري ټیکري په پیڅکه ور پاکې کړي، سرې سترګې یې راپورته کړي. زه ښار ته د نږدې کلي یم، د نهم صنف زده کوونکی یم او په کلي کې مې یو هلک خوښ دی. هلک را سره اول د واده کولو وعدې کولې، خو اوس وایي چې زه تا سره واده نه کوم. ما ته دا خبرې د زغم وړ نه وي. کورنۍ ته مې لیکلی خط پرېښود او زه ښار ته راغلم. غواړم چې دغه ریاست کې عریضه وکړم. ما ورته وویل هلک در سره کوم تصدیق کړی وه؟ نجلۍ وویل نه. ما وی نو بیا څنګه عریضه پرې کوي؟ نجلۍ سلګو واخیسته. کوشش یې وکړ چې سلګۍ پټې کړي، خو درد پټول هم ستونزمن کار دی. خو نجلۍ ته مې بیرته کور ته د تګ وویل، خو هغې انکار وکړ. ویلې که بیرته لاړم وژنې مې. ما ویل صبر، زه یو ځل د ریاست د کارمندانو سره ګورم. زه بیرته ریاست ته دننه شوم. رئیسې پوښتنه وکړه چې نجلۍ څنګه شوه. رئیسې ته مې د نجلۍ خبره وکړه. هغې ویل تو به دا نو اوس کړنه یا خبره ده. د دې نجلۍ لپاره موږ هیڅ نشو کولی. زموږ ټولنه ټولنیزه او فرهنګي ده. که د نجلۍ رسمي عریضه واخلو د دې نجلۍ ژوند تباه کیږي، یا به امنیه قماندانۍ کې ساتل کیږي او یا به مرکز کابل ته د امن کور ته وړل کیږي. د دې ټولو دا ښه ده چې نجلۍ بیرته کور ته لاړه شي. رئیس د لږ فکر وروسته وویل چې ته ورشه نجلۍ راوله، ممکن بیرته د کور ته د تګ قناعت ورکړو. زه لاړم، نجلۍ ته ورغلم. نجلۍ ته مې وویل چې ګوره خپل ژوند په خپل لاس مه تباه کوه. راځه موږ به ستا د کورنۍ سره اړیکه ونیسو، شاید هغوی خبره ومني. نجلۍ پورته شوه. کور ته د بیرته تګ خبرې خوند ورنه کړ او روانه شوه. په تلو کې وویل چې ته راته د موټر کرایه راکړه، زه به کابل ته د خپلې خور کور ته لاړ شم. ما ورته وویل چې کرایه اسانه ده مګر ته ښه نه کوي، کم عمره یې، هیله کوم کور ته لاړه شه. ویلې نظم ته صرف دومره مرسته را سره وکړه چې کابل ته د خور کور ته ځان ورسوم او بوټان مې شکېدلي دي، دا هم راته جوړ کړه. ما ورته وویل ته لږ صبر وکړه، زه راځم. زه بیا ریاست ته دننه شوم. رئیسې ته مې وویل چې نجلۍ کور ته نه ځي او نه دلته دننه راځي. رئیسه دروازې ته پسې ورغله، خو نجلۍ نه غوښتل، هماغسې روانه شوه. زه وږی وم، ډوډۍ مې هم نه وه خوړلې. غوښتل مې چې ډوډۍ وخورم، خو فکر مې نجلۍ سره شو که بدو کسانو ته په لاس ورغله ممکن ناوړه استفاده ترې وشي. بیرته راووتم. نجلۍ زموږ د دروازې یو څه لرې ولاړه وه. ورنږدې شوم. څه فکر دې وکړ؟ راځه د رئیسې سره وګوره. نجلۍ هماغه ضد کوي چې نه ور سره ګوره. ما وی نو څه کول غواړي؟ ویلې هماغه خبره چې مخکې مې وکړه، تر کابله کرایه راکړه او بوټان راته جوړ کړه. ما ویل راځه زه مخکې او نجلۍ شاته راپسې روانه شوه. لږ مزل وروسته لاس کې مڼه را سره وه، نجلۍ ته مې ونیوله. ما ویل وږې به وي، دا وخوره. ویلې نه زما روژه ده. ما وخندل چې دا خو پخه بزرګه یې. نجلۍ غلی وه. د ښار ولنۍ څلور لارې ته نږدې شو. نجلۍ غلی راغږ کړ. ما ویل بیا څه دي؟ ویلې چې زه کابل ته هم نه ځم، ته مې خپل کور ته بوځه. ما ویل استغفرالله، څنګه دې خپل کور ته بوځم؟ څه مې کېږي؟ دا هیڅ امکان نه لري. په لاره تېرېدونکي هر کس نجلۍ ته ګوري. نجلۍ ښایسته کم عمره او نازولې وه. لږ مخکې را باندې یو ملګری هم راغی چې سلام مو سره وکړ. زما ناڅاپي فکر شو چې یاره عمره پردۍ نجلۍ سره په لار روان یې، که د کورنۍ غړی در باندې راورسېږي ښه او بد دې ولاکه وګوري، مخې سره به یې دربولی یې. دا او دې ته ورته نور فکرونه راولوېدل. هسې نه خپله ښېګڼه راته بلا شي. نجلۍ وویل چې قومندان ته مې وسپاره. ما وویل چې زه د سپارلو مسؤلیت نه لرم، دا هر څه ته خپله کولی شي. ویلې سمه ده، قومندانۍ خوا ته مې بوځه. ما ویل سمه ده،
که رښتیا ووایم د قوماندانۍ خبره زما هم خوښه شوه، ځکه چې امنیه قوماندانۍ به د ښځو حقوقي او ټولنیزې قضیې بیرته موږ ته رسمي رالیږلي. تر ډیره موږ هم کوشش کولو چې داسې موضوعات د کورنیو ترمنځ غیر رسمي حل و فصل کړو. نجلۍ ته مې د امنیه قوماندانۍ دروازه ور وښوده او زه بیرته خپل ځای ته ستون شوم، ځکه خفه وم، خو یو څه ډاډه هم وم چې درنو اوریدونکو، دا و د متخصصین اول دوهمه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا ستاسې چوپړ کوم، تر هغې ښه وختونه خوشحاله ژوند ولرئ.